اسماعیل شاهد وایي ګلبالي چې کله د بیمارۍ په کټ پرېوتو لکونه روپۍ امداد مې ورسره کړی دی او دغه پیسې مې د خپلو ملګرو نه د ګلبالي د امداد لپاره راغوښتلي دي. هغه د ګلبالي باره کې نور څه ویلي دي او چې کله مړ کېدو نو ګلبالي څه پیغام پرېښی و، هغه سره یې څه ګپ شپ لګولی و. قدرمنو، نن مو د همدې ټولو معلوماتو نه خبروم، تر اخره را سره پاتې شئ چې تاسو هم د ټول حقیقت نه خبر شئ. قدرمنو، ګلبالي یعنی لاټو به تاسو ټول پیژنئ، ځکه چې هغه یو داسې اداکار و چې د خپل ژوندي کرکټر په مټ یې په ټولو پښتنو ماشوم باندې ځان پیژندلی و. اسماعیل شاهد د ګلبالي باره کې وایي چې کله هغه د بیمارۍ په کټ پرېوتو نو ما د خپلو ملګرو نه لکونه روپۍ چانده راغونډه کړې وه او د ګلبالي علاج مو پرې کړی و. خو د هغه په خپل ژوند کې څه غلطیانې هم وې او هغه دا چې هر انسان له پکار دی چې د خپلو پیسو نه یو خاص حصه پیسې ځان سره جمع کړي، ځکه چې داسې وخت په هر انسان باندې راتللی شي. ځکه چې یو انسان په ځوانۍ کې کوم کار کوي او د هغې ډیره ګټه ورته راځي او دا د هغې نه هم بچت ونه کړي، نو بیا که په ده باندې سختې ورځې راشي او دا یې توان نه لري چې د هغې مقابله وکړي، نو د دې هر څه تر یو حده ذمهوار دغه انسان هم وي. ګلبالي چې بیمارۍ سره مقابله کوله نو د پیسو ورسره بیخي کمی پیښ شوی و چې بیا یې خپل کور او هر څه هم خرڅ کړي وو او بیماري ډیره سخته شوې وه. ګلبالي ټول عمر د پښتنو په مخونو خندا خوره کړې وه، که د اسماعیل شاهد، سید رحمان شینو، علمزیب مجاهد او یا نورو فنکارانو په مزاحیه ډرامو نظر واچول شي نو چې ګلبالي به کومه ډرامه کې نه و، د هغې ډرامې به خوند هم نه او نیمګړې غوندې به وه. ګلبالي یعنی لاټو اخر د مرګ چپې ځان سره یوړو، خو هغه ډېرې ګیلې هم په زړه کې ځان سره یوړې، ځکه چې بغیر د اسماعیل شاهد نه یو فنکار هم هغه سره لاس امداد ونه کو. هغه چې د پاکستان د سرکاري ټلویزیون پی ټي وي کارکوونکی و نو حکومت ورسره هم هیڅ مرسته ونه کړه چې د هغه علاج په ښه طریقه شوی و. د ژوند یو تریخ ملګری مرګ هم دی چې انسان باندې داسې ګزار کوي چې د ښه او بد نه یوباسي. الله تعالی دې هیڅ یو مسلمان داسې نه مجبوروي چې بیا د نورو خلکو مرستو ته منتظر وي. قدرمنو ملګرو، د ګلبالي باره کې مو دا معلومات راوړي چې تاسو مو ترې خبر کړئ. ویډیو در سره لایک کړئ، زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ چې په راتلونکي کې هم زموږ هره معلوماتي او په زړه پورې ویډیو تاسو ته په وخت ورسي او تاسو خبر وساتل شئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.